نو رول کردار نو زمونږ په اسلام کې دا ده چې مونږ به یو عالی مقصد دپاره کار کوو خو هسې داسې نه چې زمونږ چې کوم رولز دي کوم کردارونه دي که یو هم پکې مونږ نه مس شو یا په یو باندې مونږ کمپرومایز وکړو نو عند الله به مونږ ماخوذ یو مونږ به رانیسي لکه مثلا مونږ ډېر غټ خدمت کوو د خلکو له خدمت کوو او ډېر زیات چې کوم دی مونږ خلکو ته سروسز ورکوو خو که ما نه خپل مور پلار خفه دي نو بیا دا یو کردار دی نو هغه ټول خدمت یو وخت کوو چې ما نه دا خفه دي نو خدای پاک به ما رانیسي دقه شان چې که ما نه لیټ سپوز وروڼه خویندې خفه دي او په جایزه باندې خفه دي دا زما یو کردار کمزور دی خدا ما رانیسي هغلته دا نظام نشته دی هلته ته کمپنۍ ته پروفیټ ورکوه ستا فیملی دې غرقه شي هېڅ خبره نه ده ستا فیملی لایف دې خراب شي هېڅ خبره نه ده ستا نه د رشته دار خفه وي هېڅ خبره نه ده نو هلته چې کوم دی نو رول ډومیننټ نه دی هغه ته د هغې کمپنۍ چې کوم دی کوم ویژن اچیو کېږي هغه ډومیننټ دی او دلته زمونږ رول ډومیننټ دی چې داسې نه چې ما نه رور مسلمان خفه شي یا د هغه حق ضایع کم او زه خپل پروفیټ حاصلوم نو دغه فرق دی زمونږ په نظام کې او نورو نظامونو د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي